سلامونه دوستانو، زه یم ارشاد او یو ځل بیا تاسو ټولو ته په خپل نوي ویلاګینګ چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید هرکلی. دوستانو نن د یو نوي ټاپک سره حاضر یم چې انتهایی د به تاسو حیران کی او تاسو سره چې څوک دا ویلا ګوري هغوی به هم حیران کی. نننی چې کومه زموږ ټاپک دی هغه دی ویني کنکا. یعنی ویني کنکا داسې یو ځای چې په دغه ځای کې چې کوم غرونه دي هغه د هغوی رنګ چې کومه ده بالکل د قوس قزح یعنی د بوډۍ د ټال غوندې دی. یعنی دغه داسې غرونه دي یا داسې غر دی چې دا د قوس قزح په رنګونو کې یو سینګار شوی غر هم دی ته ویلی کېږي. یعنې دوی چې په نړۍ کې دا ډېر داسې ځایونه شته چې د طبیعت د ښکلا بیلګي ګڼل کېږي او په پیرو کې واقع دغه ویني کنکا واقع چې دا په دغه کې یو دی. دغه غر ته د قوس قزح پهاړ یا د 2 رنګونو والا غر یا رنګ برنګه پهاړ دې ته هم ویلی کېږي. دا غر د خپلو رنګین پوړیو، ښایسته منظرو او ځانګړي جوړښت له امله د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیلانیان ځان ته رابلي. سوال دا پیدا کېږي چې ویني کنکا دا چېرته واقع دی؟ دا حیرت انګیز غر یعنی دا غر په پیرو کې چې کومه کوسکو خطه ده د آوس انګاتې نږدې واقع دی او د دې غر بلندي تقریبا 50,014 میټره یعنی 14,522 فوټه ده. ویني کنکا چې کومه ده دا د کوسی پاتا او پیټو مارکا د دې په منځ کې موندل کېږي چې دا علاقه په ښایسته وادیانو کې او په لوړو غرونو کې ګیراو شوي ده. او چې دې ته خلک ځي نو په کومه لاره باندې به ځي؟ دې غر ته د رسایي لپاره کومه چې سیاح یا ټورسټ ځي نو عام طور باندې د کوسکو نه د سفر آغاز کوي او دلته د رسیدو لپاره 2 غټې لارې دي. اولنۍ لار چې کومه ده د کوسکو نه د کوسی پاتا په ذریعه سره په دې لار باندې تقریبا 2 غنټې مزل دی چې دغه مزل نه پس کومه چې سیلګري دي هغه 15 کیلومتره یعنی 3.1 میل چې کوم فاصله ده هغه به پیدل وهي. دویمه لار چې کومه ده هغه ده د کوسکو نه د بیټو مارکا چې کومه لار ده هغه ده. په دې لار باندې تقریبا 3 غنټې مزل دی چې د دې پس تقریبا 0.5 کیلومتره یعنی تقریبا 1.5 غنټې چړهایی ده او پیدل مزل دغلته کول دي. چونکې د ویني کنکا چې کومه لوړوالی دی هغه 15,200 میټره یعنی 14,500 فوټه تقریبا دومره دی. نو چې کوم سیلانیان همدغه ځای ته ځي هغوی دپاره لازمي دا ده چې دغه د لوړ ارتفاع سره ځان عیار کړي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې د دې غرونو رنګونه ولې داسې دي؟ یارې دې وي چې د ویني کنکا چې کومه رنګین غرونه دي دا په 3 تهونو باندې مشتمل دي او داسې ویل کېږي چې دا رنګونه په دغه غرونو کې د موجودو معدنیاتو له سببه دي چې کومه په لکاو کلونو کې چې کومه مختلف قدرتي عوامل دي د هغې په نتیجه کې دا جوړ شوي دي. زه لږ تاسو سره د دې تفصیل هم شیر کول غواړم. چې کومه ګلابي رنګ دی دغه یعنی سرخ چې کومه سره خاوره ده او یا خټه ده او یا شګه ده دا دغه د وجه نه دی. چې کومه سپین رنګ دی داسې ویل کېږي چې په دغه ځای کې چې کومه چونه ده او د شګې نه جوړ شوي چې کومه سټونز دي یا کمرې دي د هغې د وجې نه دی. د سور رنګ سبب یې آیرن یعنی وسپنه او د دغه ځای خاوره ده او د شین رنګ چې کومه سبب دی هغه په دغه ځای کې فاسفیټ او میګنیشیم موجودګي ده. د خړ رنګ سبب یې میګنیشیم نه چې کومه کاڼي جوړ شوي دي دغه دی او د زیړ رنګ چې کومه وجه دغه ده د ګندکو چې کومه معدنیات دي د هغې د وجې نه د دې رنګ همداسې دی. اوس که دغه ځای څوک سفر د دغه ځای کوي نو د دې لپاره بهترین اوقات کومه دي؟ که چېرې تاسو کې څوک غواړي چې ویني کنکا ته لاړ شي نو د اګست میاشت له ټولو نه موزونه میاشت د دغه ځای د سفر دپاره ښه ګڼلی کېږي ولې چې د اګست په میاشت کې موسم هم خشک وي او دغه د غر چې کومه رنګ دی دا هم ډېر زیات زبردست او واضحه په نظر باندې راځي. خو که څوک د غواړي چې د بارانونو نه پس لکه مثال په تور باندې که څوک د دغه سفر په دسمبر کې په جنوري کې یا په فروری کې کول غواړي نو دغه ځای ته تګ بیا مشکل وي ځکه چې د دغه ځای خاوره داسې مټه خاوره ده نو د واورې د سببه او د باران د سببه په دغه ځای کې خټې جوړې شوي نو پیسلن دا زیات وي. یاد دې وي چې په 2015 کې یعنی په 2015 کې د کنیډین یو کمپنۍ د ویني کنکا د علاقې د دې مایننګ یعنی د دې کانکني وغوښته او درخواست یې ورکړو
چې په دې باندې د غزي چې کوم مقامي حکومت هغه د دې مخالفت وکړو ولې چې دغه کانکنې سره دغه علاقې چې کوم خېستواله دي او کوم قدرتي ماحول دي هغه ته د نقصان درسېدو خدشه وا د عوامي احتجاج نه پس په 2013 کې حکومت د غزي کانکني باندې پابندي ولګوله او د دې نه پس دغه علاقائی تحفظاتي علاقه یعنی ریجنل کنزرویشن ایریا قرار کړه وینیکن کا صرف یو غر نه دی بلکې د قدرت یو داسې انموله تحفه ده چې دا په خپل ناشناوالي رنگونو کې او د غشان یو منفرده جغرافیه کې او زړه راښکونکو نظارو د وجنه پلکاو ټورست د خپل ځان طرف ته راکاږي کچری تاسو هم د قدرتي حسن دیوانه نو دغه د غر سفر خامخا یو ځل خامخا وکي په دې سره درنه اجازه غواړم کچری چا دا چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ چې پر روان ټیم کې هم د غشان معلوماتي پیغامات تاسو ته په ټیم باندې دررسي خپل خیال ساتئ په الله مسپارم د الله پامان